فقال علیه السلام شیخ الزان یو هغه سپېنږیری زناکار دی چې زنا کوي په ورځ د آخرت به د مخ غوښې نه وي خدای به ورته په غضب وي دوژخ ته به داخلېږي و امام غدار بل هغه باچا ګمراه چې د اسلام د چوکاټو د قرآن د قانون څخه بل قانون مختاره کوي په ملک یې جاري کوي نارواوې جاري کړي دغه ګمراه باچا خدای په ورځ د آخرت راپورته کوي د مخ غوښې بې نه وي هډوکي بې معلومېږي او و دوژخ ته به خامخا وداخلېږي و مدمن الخمر همیشه چې شراب خوري و عاقل للوالدی چې مور پلار زیروي والماشي بنمیمه چې چغلګري کوي شیطانت و شاهد الزور چې په درواغو شاهدي ادا کوي مانع الزکات چې د مال څخه زکات ته ورکوي و اکل الربا چې سود خوري والظالم چې ظلم پر مسلمان کوي و تارک الصلات چې لمونځ نه کوي دغه لس ډلې په ورځ د آخرت د مخانو څخه بې غوښې نه وي خدای عز وجل به په اور د دوژخ وسوځي او ډېر د شرم او د خجالت وخت وي چې په آخرت کې دې راپورته کېږي الا ان تارک الصلات یضاعف له العذاب یحشر یوم القیامه مګر د تارک الصلات چې لمونځ نه کوي د هغه عذاب ته دغه نورو کسانو ډېر دوچنده کېږي وقد غلت یداه الى عنقه د بېلمانده سړي به په ورځ د آخرت لاسونه پر څټ باندې تړلي وي والملائکة یضربون وجوهه ملائکې به په ګروزو باندې وهي د اور پر مخ باندې به وهي و دبره پر دبره باندې به وهي و جنګه او پر بغلو باندې به وهي وتقول له الجنة جنت به بېلمانده ته وایي څه به ورته وایي لست مني ولا انا منك ته نه زما یې او نه زه ستا یم نه ستا زما سره کار شته او نه زما ستا سره کار شته تقول له النار دوژخ ورته وایي انا منک وانت مني زه ستا یم او ته زما یې ته زما دپاره خو داسې وایي فوالله لعذبنک عذابا شدیدا زما دې په خدای باندې قسم چې زه به تا ته سخت عذاب درکوم دوژخ ورته وایي فعند ذلك تفتح له نار جهنم فيدخل في بابها كسحن المسرور خدای به د جهنم دوژخ دروازه ورته خلاص على رأسه فيها الى فرعون وهامان وقارون في درك الاسفل من النار د فرعون او د هامان د قارون سره به په لاندې درجه دوژخ کې بېلمانده سره یې تعالی عز وجل واچي وقال عليه السلام لا تحل الزکاة لتارک الصلاة زکات نه دی روا تارک الصلاة ته سړی دې ورکړي چې ورکړي زکات یې نصیب کړي ولا تساکنوه ځای په قریه باندې ورکول په ګروي باندې ورکول بغل ته پرېښول سکونت ځای ورته اختیارول بل سړی کې ورته اختیار پر هغه باندې د خدای تعالی عز وجل لعنت ولا تجالسوه او مجلس ناسته ولاړه بانډار علیه الصلاة وسلام وایي تاسې به ورسره فإن اللعنة تنزل عليه من السماء ځکه لعنت پر مېلمانده باندې د خدای تعالی عز وجل د جانبه څخه اوري نو په دې تاسې مور سره کښېنئ او مسله مور اچوئ چې د خدای د لعنت په وجه باندې تاسې ورسره ګرفتار نشئ علیه الصلاة وسلام فرمایي وقال عليه السلام ان في نار واد يقال له لملم فيه حیات په دوژخ کې یو شله ده چې هغې شلې نوم لملم دی علیه السلام وایي په دې شله کې مار دی ماران دي كل حية نحو رقبة الجمل لکه اوښ داسې ماران په دې شله شته طولها مسیرة شهر اوږدوالی د دې مار د یوې میاشتې د لارې مسافه ده تلسع تارک الصلاة دغه مار په دغه دوژخ کې پرېښوونکي د لمانځه چې لمونځ نه کوي هغه شي تیزال ورته وایي فیغلي سمها فی جسده په دغه بډوکي کې دغه مغزه چې دا مار یې ووهي داسې جوش خوري چې 70 سنه اویا کاله دغه د ده په وجود کې دغه په هډوکو کې دغه مغزه په جوش وي اویا کاله ثم یتهرى لحمه وینقع عظمه غوښې یې ټوله ونیسي یوازې هډوکي پاتې سي يعذبون تارک الصلاة دغه رقم عذاب ورکول کېږي و هغه سړي چې لمونځ نه کوي فی ذلک الوادي په دغه شله وان فی جهنم وادیا یسم جب الحزن بله شله په جهنم دوژخ کې ده چې جب الحزن ورته وایي فیه اقارب لړمان پکښې کې دي کل اقرب قدر جسده دغه مار د دغه لمانځه ته تقوونکي د جسد په اندازه باندې وي فیجد حرارة سمها 1000 سنه چې یو وارې نیش وغورځوي 1000 کاله بعد یې درد دغه نیش دغه بېلمانده سره یې محسوسوي ثم یتهرى لحمه على عظمه غوښې به د هډوکو څخه وینځي صدید د فرج څخه به نوان جاري وي ویلعنه اهل النار ټول دوژخیان به پر ده باندې لعنت وایي نعوذ بالله من النار د خدای څخه پناه غواړو د داسې سخت عذابه څخه چې خدای تعالی عز وجل مقرر کړي موږ په څه خبر موږ په څه باندې خبر یو چې خدای تعالی عز وجل
عذاب و دوژخونه و سختۍ د چا دپاره پیدا کړي دي د مړو درک موږ ته نه رامعلومېږي په کتاب کې ډېرو صحابهو کرامو ډېرو صحابهو پر دې باندې اتفاق کړی دی چې بې لمانځه سړی کافر و د کفر په پای پورې کړی ډېرو معتمدو صحابهو په ډېرو حدیثو کې تصریح د کفر د هغه سړي راغلی دی چې لمونځ نه کوي و خروجه من ملتي او وتل د دین څخه یې راغلی دي بأنه تبرأ منه ذمة الله و ذمة رسوله دا راغلی دي چې بېزاري د ذمې د خدای د څخه اوري او ذمواري د رسول الله د څخه اوري وبأنه يحبط عمله ټول عمل چې دی د دې کور کې هغه ابده کېږي وبأنه لا دین له دین نشته و بېلمانځه سړي لره وبأنه لا ایمان له ایمان نشته بېلمانځه سړي لره کلمه چې وایي په هغه بیا سړی نه خطا وځي ولې کلمه فقط چا وویل چې لا اله الا الله نشته بغیر له یوه معبود برحقه څخه نو چې خدای دې ومنئ وحدانیت د الله دې ومنئ نو یو سړی چې یو څوک په بادار باندې ومني نو د بادار امر پر ځای کوي هر امر چې هغه ورته کوي هغه پر ځای کوي نو تا ته خدای وایي لمونځ کوه نو ته لمونځ نه کوې دا کلمه وایي د کلمه په درواغ باندې وایي محمد رسول الله چې دا بله کلمه دې پسې پوره کړله چې محمد رسول الله بشپړه کلمه دې وویله چې پر محمد علیه السلام دې د رسالت او د نبوت په حقیقت سره تا وپېژندې او شاهدي دې پر ادا کړل نو د رسول الله امر خدای وایي تاسې پر ځای کوي نو د رسول الله د سنت طریقې څخه خلاف کارونه کوله نو تا په رښتیا په حقیقت کې پر علیه الصلاة وسلام باندې کلمه په صداقت نه ده ویلې ډېرو صحابه کرام تابعینو فقالوا من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج جميع وقتها کچا یو لمونځ قضا کړي دا صحابه کرام وایي او هغه وخت لمانځه بشپړ ووتي کان کافرا هغه سړی کافر احرق دمه وینې دې سړی ورتوی کړي د هغه سړي یعنې مرګ هم روان فمنهم عمر د دغو صحابو څخه یو عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن عوف معاذ بن جبل ابو هريره وابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عبد الله وابو درداء ومن غير صحابه نور صحابه کرام دغه ټول متفق دي فهؤلاء الائمه كلهم قائلون بكفر تارك الصلاه دغه ټول په یو اتفاق وایي چې کچا لمونځ پرېښ وي هغه سړی کافر وفي تاتارخانيه رجل ترك الصلاه متعمدا ولم ينوي القضاء ولم يخف عقاب الله تعالى فانه يكفر فلو في تاواك راځي تاتارخانیه یو فتاوا ده په هغه کې راځي که چا لمونځ پرېښو وي او نیت د قضا د لمانځه یې نه و او د خدایه نه وېرېدی دا سړی کافر کېږي قال علیه السلام من ترک الصلاة متعمدا ابتلاه الله بثلاث بلیات کم چا که لمونځ ترک کړي علیه السلام وایي خدای دې په درو عذابو ګرفتار کړي الاول یرفع النور من وجهه نور دې د مخه څخه ظاهره شي ويتلجل لسانه ژبه به یې بنده شي عند الموت په وخت کې د مرګ کلمه د شهادت په نسي وایي ويخرج من الدنيا بلا شهادة فيموت بلا ایمان العیاذ بالله ولاړ به چې د دنیا څخه بې ایمانه العیاذ بالله هغه سړی شي قال عليه السلام من ترك الصلاة بلا عذر بقي في النار 80 حقبة عليه السلام ای کچا لمونځ قضا کړي بې عذره خدای تعالی عز وجل یې په دوزخ کې اچا حق بې واچي موږ نه یو دا یو څو کسان بې علمه وایي یو لمونځ سړی قضا کړي اچا غوټې د دوزخ ورکول کېږي اچا غوټې نه دي اچا حق بې په کتاب کې راغلي والحقبة 80 سنة اچا عقبې عذاب ورکوي او هر عقبه اچا کاله ده وسنة 80 شهرا او یو کال اچا میاشت دی وشهر 80 یوما یوه میاشت اچا ورځ ده والیوم 80 ساعه یوه ورځ اچا ساعت ده وساعة 80 الف سنه مما تعیدون یو ساعت د دې دنیا اچا زره کاله دی علیه السلام وایي چې تاسې حساب وکړئ یو وان ابي هريره دا حدیث ډېر په کتابو کې ما کتلی دي چابک چابک یې تاسې ته وایم چې څونه عذاب دپاره د هغه سړي د بې لمانځه راغلی وان ابي هريره رضي الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يكن في رزقه برکه که چا د سهار لمونځ قضا کړي ویې نه کړي د هغه په رزق کې برکت خدای نه شي ومن لم يصلي صلاة الظهر لم يكن في قلبه نورا که چا د ماښام لمونځ ونه کړي د هغه په زړه کې به نور نه وي ومن لم يصلي صلاة العصر که چا د مازدیګر لمونځ ونه کړي لم يكن في اعضائه قوه په اعضاو اندامو کې بې قوت نه وي ولم يصلي صلاة المغرب که چا د ماښام لمونځ ونه کړي لم يكن في طعامه لذة چې هغه ډوډۍ خوري په هغه ډوډۍ په خوراک کې بې لذت و خوند نه وي ولم يصلي صلاة العشاء که چا د ماخستان لمونځ ونه کړي لم يكن مؤمنا في الدنيا والآخرة دا سړی نه په دنیا کې مؤمن بلل کېږي او نه په آخرت کې مؤمن بلل کېږي
قال عليه السلام من ترك وقتا من الصلاة فكأنما ذبح نفسه بغير سكين که چا یو لمونځ قضا کړي لکه خپل ځان